غلطې ویډیوګانې روانې دي. د ټیک ټاک د وجې نه ډېر خویندې ډېر وریان چې هغه بې پردې شو. نن سبا چې په ټیک ټاک باندې کوم انلاین دغه سوال روان دی که نه، زه به تاله ګل درکړم او ته ماله دا شی وکړه، زه به درله منظرې در سینډ کړم ته ماله دا شی وکړه که نه، نو قسم قسم خلک چې همدغې پیسو له نه شي ټینګېدی او په ځان مختلف نخرې کوي. نن سبا چې دی که نه نو په ټیک ټاک هغه ویډیو چې دی هم د کتلو نه دي، چې په ټیک ټاک باندې د هغې یو روخي خو په وټساپ هغوی یو بل له چې څه کوي که نه، بس هغه الله ته پته ده. زه تاسو ته وایم چې یاره تاسو هم د دې خلکو خلاف راوچت سئ، لکه څنګه چې زه راپاڅم داسې نور راپاڅئ هم د دې خلکو خلاف راوځئ. ولې چې دا سوشل میډیا ده، دا د دې لپاره نه چې یاره به دې موږ خپل ینګ جنریشن ته ینګ یوت ته یو غلط میسج ورکړو، په دې موږ ته پکار دي یو پازیټیو میسج ورکول، صحیح ده. نو تاسو ته به د سکرین باندې دغه خلک ښکاري چې یاره دوی نن سبا په سوشل میډیا باندې کومې ویډیوګانې خېجوي، د لږ 100 روپو دپاره دوی په ځان څه نخرې کوي. همدغه جینکۍ ویمه چې کومې جینکۍ کور کې په پردې سره ناستې دي، خو هغوی خپل عزت په ټیک ټاک باندې لاو کړو. هغوی چې دی نو په ټیک ټاک باندې هغوی داسې حرکتونه کوي چې کوم هغوی په وټساپ کې پرسنل هغه خپل ګفټ ته هغوی څه ښکاره کوي، نو بیا ورته په ګفټ کې پلانکۍ را سینډ کړه ډنګرۍ را سینډ کړه. نو دغه زموږ پښتانه دي چې یاره دا کم حد ته لاړ او د ټیک ټاک څنګه دې ونه کړو. خو مینت زاري درته کوم چې د ټیک ټاک لایو مه کوئ، دې کې چې دی نو خپل عزت هم بیلی او خپل هغه جهان هم بیلی. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل احسان الله آفیشل لازمي سبسکرایب کړئ. الله پامان.